افغان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال حیران کړل. افغان کرکټ ملي لوبډلې نن لومړنۍ رسمي لوبه د سکاټلینډ خلاف ترسره کړه. یوه بهترینه لوبه وه په بهترین انداز کې. یو سلو نوي منډې د حضرت زازي او شهزاد محمدي په بهترین اوپننګ پیل سره د رحمان الله ګربز، نجیب زدران او محمد نبي ساخیل په لوبېدو سره ترسره کړي. په ځواب کې سکاټلینډ لوبډله بهترینه ښکارېده، خو مجیب زدران یې ملا ورماته کړه. په څلورو اورونو کې 5 لوبغاړي ورته وسوځول، په یو اور کې 3 لوبغاړي ورته وسوځول مجیب زدران، او هیڅ زمینه نه مساعدېدله چې دوی دې لوبه مخته یوسي. وکټ پسې وکټ را روانه وه. راشد خان او نوین الحق او مجیب زدران هغه لوبغاړي وو چې د سکاټلینډ ټولې وکټې نسکورې کړي، او په 8 منډو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړه. او په دې سره په ریکارډ کې افغانستان دغه میچ د سکاټلینډ لوبډلې څخه وګټه. ټوله نړۍ ورته حیرانه ده چې څه کوي، او په دې سره افغانستان په نن میچ کې بهترین ریکارډونه په خپل نامه ثبت کړل. په دغه میچ کې افغان لوبغاړو کارنامې وکړې، غټې شپږیزې په خپل نامه ثبت کړې. لومړی حضرت زازي و چې 98 متره د شپږیزې 13 ورځ د ویسټ انډیز خلاف ترسره کړې وه. بیا هم د حضرت زازي و چې 101 متر غټه شپږیزې ترلاسه کړه. ورپسې رحمان الله ګربز چې 90 متره اوږده شپږیزه، ورپسې نجیب زدرانو چې 100 متره اوږده شپږیزه ترلاسه کړه، او ورپسې بیا په وروستي ځل او په ریکارډ پاتې کېدونکي انداز کې نجیب زدران 103 متره غټه او اوږده شپږیزه ترلاسه کړه. یقینا چې کرکټ مینوال به ورته حیران وي. نن نو افغان لوبغاړو بهترینه کارنامې وکړې، زړونه یې یخ کړل. ټولو د کرکټ مینوالو ته دې، ټولو افغان کرکټ مینوالو ته دې مبارک وي. افغانستان د لا ښه ځلېدو په هیله افغانستان نو په 29 تاریخ باندې ماښام 6:30 بجې له پاکستان سره د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې خپله 2مه لوبه ترسره کوي. یقینا چې جالب او په زړه پورې لوبه به وي. قدرمنو، تاسو دعا کوئ چې انشاءالله پاکستان ته هم ماتې ورکو، یا به د نړۍ هیڅ لوبډله د دې توان او طاقت په ځان کې نه ویني چې افغانستان سره انشاءالله ډغرې ووهي. د دې ورځې په امید یو چې افغانستان دغه کرکټ نړیوال جام افغانستان ته راوړي، افغانان پرې خوشحاله کړي. تر بلې ویډیو چې یو ځل بیا زه ځای ته لکو زه ستاسو درانه چوپړ تازه ریږه په بخښونکي لایزال رب مسپارم. افغان کرک انفو یوټیوب چینل او افغان کرک انفو نیوز فیسبوک پاڼه در سره ضرور سبسکرایب او فالو کړئ. الله مو بل ښه وخت.